مشي فیس بسا نالی د څه فیسو د ستړي مشي کنه ولې د ستړي مشي هم فیس یې خدای دې په ډاکټرانو واړونه بیا به درته پته ولګي یو ورځ یو ډاکټر له لاړم ما ته په نرو شونډو مسکی شو ښه ما وې سانه ښه سړی دی ښه ما لکه ته خو ډېر ښه سړی چې ما ته دې سلام وکړو ښه ما ته وې د دې 100 روپۍ بیا فیس دی نو بیا خو به دا نه د په مخه هم فیس اخیستی نه د هغې کسر یې رانه په ایکسرې او په ټېسټونو کې ایستی دی دا راته ووایه چې ستا څه بیماري ده بس بیماري خو مې نشته بیا څه دي د بیمارو جال یم د ټولو نه اول دې څه بیماري وه لږ وټوخېږم او ټوخېږه آی د ټولو نه اول مې جي زکام شوی و ښه نو لاړم هسپتال ته په یو ورځ کې خو مې چیټۍ واخیسته ښه او جي په دویمه ورځ مې نمبر راغی چې ډاکټر ته مخامخ شم ښه نو ما ته یې ویې څه چل دی ما یې جي زکام نه دی نو سی وی خبرې سی ویله ایکسرې لابورې به شي ښه وایي چې ایکسرې وباسه او جي وي د پوزې ایکسره وکړه نو د پوز ایکسرې دې وکړه او جي نو څه بیماري وه پکې ما ته یې ویې ستا اپنډیسایډ دی عجیبه ده د پوزې اپنډیسایډ څه خبرو په ایکسرې کې مې ټولې کلمې ښکارېدې ښه بس زه پوه شوم د ایکسرې کې څه ګډوډ شي و هم لږ وټوخېږم او ټوخېږه آی ښه بیا څنګه چلو شو بس جي چې په ځان خبرېدم او غوش کې رالم جي ښه نو تشینې رانه دو ګزه ململ ته وکړو ښه مطلب دا چې اپریشن یې دله وکړو او جي او هغه زکامه بس سره د زکام یې جین کولم بیا دې څه وکړو ما ورته ویې یاره وروځه ما زکام دی ښه نو بس جي هغه بل ډاکټر ته ریفر کړم بل ډاکټر له لاړې او جي لږ وټوخېږم او ټوخېږه آی نو بل ډاکټر درته بیا څه ویله بل ډاکټر راته ویي چې ایکسرې لابورې به شي هغه هم درته د ایکسرې دپاره ویله او جي هغه هم راته د ایکسرې وویلي ایکسرې دې وښکه او جي په هغې کې څه بیماري وه ما ته یې ویې ستا صاحب النسا ده ذیب النساء دا څه بیماري ده دا جي اوس په بیمارو د زنانو نومونه ښیي ذیب ښه عرق النساء یادی او همدغه نه نو هغه خو پخپو کي که نه نو بس څه خبر و زما د پوزې رګونه به خپه کي نه ښه بیا څه چلو شو بس جي هلې پرېښودم چې په خپه یې ګوټ کړم جي بیا دې څه چلو کو بس جي بل ډاکټر له ورغی او جي ډېر ښه سړی و پوزه دې ښه شوه او جي نو بیا پوزه مې ښه شوه خو جي غوږونه یې راله بند کړل پوزه دې ښه شوه غوږونه دې بند شو او جي نو بیا چې د پوزې ډاکټر له لاړم د غوږونو ډاکټر له جي لاړم د غوږونو ډاکټر له او لاړې جي نو غوږونو علاج دو شو او جي نو غوږونه دې ښه شو او جي خو سترګې مې خرابې شوې جي بیا جي د سترګو ډاکټر له لاړم جي هغه یې اعتراض ویو ښه او جي هغه ته یې ریفر کړم جي نو سترګو علاج دو شو او جي سترګې مې ښې شو خو بیا مې جي پوزه غوږونه بند شو نه نو اوس ته په پوزه ساه اخیستی راغستی نه شي نه جي بس د بجلۍ مثال یې د خپله خوښه ده کله بند شي کله ازاد شي جي مطلب دا دی چې پوزې دې هم کار پرېښو غوږونو دې هم کار پرېښو سترګو دې هم کار پرېښو او دا سر دې ولې تړلی دی د دې چې ما له کله اپنډیسایډ اپریشن وکړو جي نو نرس هغې سټریچر کې اچولم جي نو روان کړم نو ملګري ورته ویله شوې په خیر حالې او جي زما سټریچر په چاړی و هغه یې پرېښو جي ته دې لاندې راوغورځېدې او بس هغې نه لاندې پرېوت سر مې مات شو جي ښه هغې نه بعد دې بیا څه وکړو بس جي بله مرضونه راکې رال جي بیا را باندې ډاکټرانو میټینګ کېنو جي
ډاکټرانو میټینګ کې نستو اجي ناغي د تسویلا ما ته وی تا ډوټي کېږي نه نو بیا وی ته په یو ځای بیل بیل وړ کې داخل شي زما دعا ده چې خدای دې روغ جوړ کړو بس تا دوا قبول شوي قبول شو اجي اسینګه زم ځاله چې تا قبر ځای ګورم چې